Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, and students. I am Johar Imam of Free the English Language China and Translator. My dear viewers, in today's video, you will learn keeping a first air English book, chapter number first, his first flight, Pashto translator, so that you can learn English easily at home. My dear viewers, if you wanna learn English at home, so subscribe my YouTube channel Johar Imam sir for such classes. So I don't wanna waste your time. So let's start. My dear viewers, pananane video ke bata so the KPK the first air English book chapter number first his first flight په پښتو کې ترانسلیشن زده کوئ د دې دپاره چې تاسو انګلیش په اسانه زده شي او که تاسو په خپل کور کې انګلیش زده کول غواړئ نو زما چینل جوهر امام سر د سره سبسکرایب کړئ نو ټایم وناخلم لیټ سټارټ He stepped slowly out to the brink of the ledge. My dear viewers, he mean هغه او دا subject pronoun دی stepped دا د سټیپ سیکنډ فارم دی او معنی دا قدم اخیستل یا پورته کول سلولی دا ایډورب دی او معنی دا په مازه رو آوټ بهر برینک مای ډیر ووز دا ویلی شي کناره غاړه او لیج چې کوم دی دا ویلی شي چټان لا غره لا تاړې لا نو مایډیا ووز لکه څنګه تاسو لا په دې تصویر کې ښکاري لیج داسې یو غر غوندې یو تاړه کې چې کوم هغه وي نو هغې ته ویلی شي زه امید لرم چې تاسو به د لیج په معنا د دې تصویر په مدد سره پوه شوي وئ نو د دې سنټینس معنا داسې جوړیږي چې he stepped slowly out to the brink of the ledge هغه د چټان یا د تاړې غاړې پورې په مزه لاړو یا موږ داسې هم ویلی شو چې هغه د چټان غاړې لا رو قدمونه واخیستل standing on one leg standing معنا دا ودرېدل on one leg په یوه پښه یا په یوه غړي لیګ چې کومه خپله معنا دا هغه موږ استعمالو د غړي دپاره نو وای چې هغه په یوه غړي باندې ودرېدو د ادر لیګ هایډن انډر هیز وینګ او د بله پښه یا غړي یې د خپل وزر لاندې پټ کړو هایډن مین پټول انډر لاندې هیز د پوزیسیف اډجکټیو دی او د دې معنی ده د هغه وینګ وزر نو with the other leg hidden under his wing he خام نو د بله پښه یا بل غړی د بل وزر لاندې پټ کړو مایډین ووز د دې معنی داسې جوړیږي چې دا سیګول چې کوم و د وړوکې مارغه دا د چټان غاړې لا رو لاړو هلته په یوه پښه ودرېدو او دا بله پښه یا بل غړی یې په وزر کې پټ کړو لکه څنګه چې دا مرغان کوي د دې نه پس مایډیا ووز He closed one eye. Closed the verb second form دی او معنی دا بندېدل یا بندول He closed one eye. eye ویلی شي سترګې ته هغه یوه سترګه بند کړه then the other او بیا د بله سترګه مین چې هغه کله په د یوه پښه ودرېدو او د بله پښه یې په وزر کې پټه کړه نو بیا یې وړومبې د یوه سترګه پټه کړه او بیا پسې بله and pretended to be falling asleep. My dear viewers, pretended دا د pretend second form دی او معنی دا بهانه جوړول خودل asleep ویده کېدل نو د دې معنی داسې جوړیږي چې and pretended to be falling asleep او داسې یې ځان ښکاره کړو لکه چې ودوي یا داسې د ویده کېدو بانه یې جوړه کړه من په یوه پښه ودرېدو بله یې په وزر کې پټه کړه او دواړه سترګې اول یوه او بیا یې بله بنده کړه او داسې بهانه یې جوړه کړه داسې یې ځان ښکاره کړو لکه چې اوده وي حالانکه دا د یو ایکټینګ و اوده نه و بیا مای ډیر ووز پسې مخکې وایي چې
Still they took no notice of him. Still دا adverb دی او معنی دا اوسه پورې دی دا سبجیکټ پروناون دی او د چې کوم مور او پلار دی هغې لا ریفر دی. ټوک دا د ټیک سیکنډ فارم دی ورب دی او د دې معنا دا اخیستل. نوټس پلا معنا دا خبرتیا آگاهی خو دلته به موږ ته معنا واخلو. پروا هم دا اوبجیکټ پروناون دی د هغه. نو still they took no notice of him وایي چې تر اوسه پورې دوی د هغه هیڅ قسمه پروا او نکړه. من هیڅ قسمه ځان یې ته خبر نکړو چې ته څه کوې او ستا څه حال دی، ځکه چې هغه د پرواز د الوتو نه یریدو او د مور او پلار د غوښتل چې دا الوته زده کړي، پرواز زده کړي. مخکې لیکي چې he saw his two brothers هغه خپل دوه ورونه ولیدل. سا دا ورب سیکنډ فارم دی او معنی دا کاته لیدل. and his sister او خپله خور laying on the plateau dazing with their heads sunk into their necks. بیا وایي چې دا کم د دورونه چې وو او خور و دا په داسې یو چت ځای باندې وده او خپل سرونه یې په سټونو کې ورکړي وو. پلیټو مایډیا ووز لکه څنګه چې تاسو په دې ورکوټي تصویر کې اونئ داسې یو کمر غوندې داسې یو چت غوندې ځای ته ویلی شي. نو په داسې ځای باندې دا سې ګول چې کوم ورونه او خویندې وې وده پراته وو او هیډز دا د هیډ پلورل فارم دی سرونه سنک داسې ډوبېدو ته ویلی شي، خو دلته به موږ معنا ورکو چې ورکړي وو نیکس سټ ته وایي او دلته پلورل دی نو نیکس شو په سټونو کې. بیا مخکې پسې وایي چې his father praying the feather on his white back. his دا سبجیکټ پوزیسیو adjective دی معنی دا د هغه او فادر چې کوم دی دا پلار. praying سنگارول، جوړول، ښایسته کول یا مخوکه پکې وهل راوهل. فیدر وزرې نو وایي چې his father praying the feather on his white back. د هغه پلار خپلې وزرې سنګارولې جوړولې یې مین مخوکه یې پکې وهله را وهله. د هغه پلار بې فکره لاګیا و خپله وزرو کې یې مخوکه وله، خپل وزر یې را جوړول او چې کوم دا سیګول و د ده یې هیڅ قسمه پروا نه کوله، ځکه چې هغه بزدله و الوتونه او دوی غوښتل چې دا پرواز زده کړي والوځي. نو د دې وجې نه یې داسې لږه غوندې سزا ورکوله او ټولو ځانونه پې ناخبره کړي وو. مایډیا ووز دا و د نن ورځې ټرانسلیشن. زه امید لرم چې تاسو به ورز بای ورز هم په معنا پوه شوي وئ او بیا به ورسره د سنټنس په معنو باندې هم پوه شوي وئ. مایډیا ووز که تاسو غواړئ چې په خپل کور کې انګلیش زده کړئ نو د دغسې کلاسونو دپاره زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او مخکې یې هم